السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ورځې موضوع د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ 5 ګټور نصیحتونه دي. ګرانو ملګرو، حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی ډیر علم ورکړی و. هغوی ته که د علم سمندر وویل شي نو غلط به نه وي. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ یو داسې شخصیت و چې نن هم د هغوی د علم تبلیغات کیږي او د هغوی له طلایي ټکو نه نن هم خلک استفاده کوي. نن موږ تاسو ته د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ هغه 5 نصیحتونه وړاندې کوو کوم چې هغوی حضرت قمیل رضی الله تعالی عنہ ته کړي وو. هغه کوم نصیحتونه دي د دې لپاره زموږ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. محترمو دوستانو، حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته ډیر لوړ مقام ورکړل شوی و. د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د علم په اړه خیال وو وای چې علم تر مال او دولت غوره دی، ځکه چې علم د انسان حفاظت کوي، خو د مال او دولت حفاظت انسان پخپله کوي. دولت په خرج کولو سره ختمیږي، خو علم په خرج کولو سره لا زیاتیږي. کوم انسان چې د روپیو او مال او دولت په زور عزت حاصلوي، کله چې له هغه سره روپۍ ختم شي نو عزت هم ختم شي. خو کوم انسان چې د علم په زور عزت حاصل کړي نو هغه عزت هیڅ نه ختمېدونکی وي. او وی فرمایل چې د علم له قبله انسان په دنیا کې هم کامیاب وي او په آخرت کې هم ورته اجر ملاویږي. علم حاکم دی او مال محکوم دی، یعنی تعلیم په مالدارۍ زورور دی. نو ځکه موږ ته پکار ده چې تعلیم ته تر روپیو زیات اهمیت ورکړو. حضرت قمیل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یوه ورځ حضرت علي رضی الله تعالی عنہ تر لاس ونیولم او د هدیرې په لور یې روان کړم. کله چې لږ وړاندې لاړو نو راته ویل چې د انسان زړه د لوښي په شان وي، په هغه کې چې هر څه غواړې پکې اچولی یې شي. له هغه بعد یې راته وویل چې زه تا ته 5 نصیحتونه کوم، دا په یاد وساته. اول، چې له الله تعالی پرته بل له هیڅ چا څخه امیدونه مه ساته، ځکه چې پرته له الله تعالی بل هیڅ داسې ذات شتون نه لري چې ستا امیدونه در پوره کړي. او دوهم، چې پرته له خپلو ګناهونو بل له یو شي هم مه ډارېږه، هغه ځکه چې کله له مرګه بعد ته الله تعالی ته جواب ورکوونکی یې نو ورته شرمنده نه شي. نو دا ګناهونو ډار همیشه په زړه کې وساته، چې له ګناهونو ځان وساته او کوم ګناهونه چې درنه شوي په هغو توبه وباسه او استغفار وایه. او دریم دا چې یو څوک له تا څخه د یو څه شي په اړه وپوښتي او تا ته د هغه شي معلومات نه وي نو ورته ووایه چې ما ته نه ده معلوم، نه دا چې له ځانه هغه ته ځواب ورکړې، ځکه دا هم نیم علم ده چې یو چاته حقیقت ووایي چې زه نه یم خبر. او څلورم دا چې د کوم شي په اړه تا ته علم نه وي نو د هغه په اړه ځان پوه کړه او علم یې حاصل کړه او د هغه شي په اړه معلومات حاصل کړه. او آخري او 5مه خبره یې دا ورته وکړه چې په ژوند کې صبر کول زده کړه، په هر حالت صبر کول زده کړه. صبر کول د انسان لپاره فایده مند دی او صبر د ایمان حصہ ده. او وی فرمایل چې صبر په ایمان کې داسې رول لري لکه سر چې په جسم کې لري. نو له دې خبرې معلومیږي چې صبر سره د ایمان ډیر ژور تعلق دی، ځکه موږ ته پکار ده چې د صبر لمن په هیڅ وخت کې پرې نه ږدو. ملګرو، دا هغه نصیحتونه وو کوم چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ حضرت قمیل رضی الله تعالی عنہ ته کړي وو. نو موږ ته هم پکار ده چې له دغو نصیحتونو یو څه زده کړو او دغه نصیحتونه د خپل ژوند حصہ جوړه کړو. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.